د هوسۍ ناول قدرمن اورېدونکو ستړي مسئ په دې هیلې چې جوړ او روغ به یاست. قدرمن اورېدونکو نن درته د ناول درېیمه او په زړه پورې برخه وړاندې کوم په دې هیلې چې تر پایه راسره مل پاتې سي. پولې باغ عمومي ته چې ورسېدو هغې وویل زما او ستا د واده ځای همدلته سو، سبا ته په همدې ځای کې ستا انتظار کوم. ما ویل سمه ده. هغه لاړه، زه هم په سرویس کې تر خپله کوره ورسېدم. د شپې مې نیمګړی مضمون پوره کړ. د مضمون لیکلو نه چې فارغه سوم، ماښام تېرو خبرو ته مې غوږ ونیوی. په ښار کې د هغه وخت په خلاف مظاهره سوې وه. ټول د کابل پوهنتون مظاهرې ته وتلي وو. خبرونه مې چې واورېدل، بیا مې د چای لپاره چای جوشه په منګال کې ښوده. زه د خپلې کوټې په منځ کې په یوه وړه کې میز کېناستم. راډیو لا لګیا وه، سندرې یې غږولې. د هوسۍ په چرت کې تللی وم. د ورځې کوم حالات چې زموږ تر منځ تېر سوی وو، هر یو مې سترګو ته کېده او هغه مې په زړه کې ګرځېده. په زړه کې به مې خپله غریبي او د هغې مستي لاروباره کېده. ناڅاپه مې د کورتۍ جیب ته لاس تېر کړ چې څه په ډېرو پیسو مې لاس ولګېدې. ژر مې له جیبه راویستې. حیران سوم چې دا دومره پیسې له کومه سوې. سمدستي مې وشمېرلې، پوره 10,000 افغانۍ وې. ما ویل خدایه، دومره روپۍ خو مې وشمارلې هم نه دي، نو دا د کومه سوې؟ لږه شېبه غلی پاته سوم. خیال مې چې وواهه او ښه فکر مې له ځانه سره وکړي. پوه سوم چې دا پیسې هوسۍ په هغه وخت کې زما په جیب کې ایښې دي. کله چې د کرغې د ډنډ په غاړه زما د کورتۍ په جیب کې لاس ومانډه، په هغه وخت کې دا پیسې راته په جیب کې ایښې وې. د دې پیسو سره بیا په سوچ کې ډوب سوم. لږه شېبه پس په کوټه کې سوی بوی او لوګی پیدا سو. دومره دا بوی او لوګی زیات سو چې ګینې ما ویل ساه مې ووته. له کوټې نه چې ووتلم، په اشپزخانه کې لمبه پورته سوې وه. پوه سوم چې چای جوشه وسوځېده. د اوبو ډک سطل مې پرې واچاوه. منګال مې مړ کړ. د کور کړکۍ مې خلاصې کړې تر څو لوګی راووځي. له لږې شېبې لپاره بیرون ووتلم. د کور شاوخوا ګاونډیان مې هم له لوګي نه په تنګ سوي وو. هغوی هم بهر راووتل. ما ورته د لوګي جریان ووایه. ټولې راپورې خندله. ویل تا خو ډېر احتیاط کاوه، ولې داسې وسول؟ ما به نو ورته څه ویلي وای. یو ساعت وروسته دوباره کور ته ننوتلم. پیسې مې په جیب کې کېښودې. له ځانه سره مې وویل سبا به دا پیسې بیرته واپس هوسۍ ته ورکوم. اخر ما ته شرم دی چې د هغې په پیسو ځان سړی کړم. همداسې به کوم. هو، همداسې. سبا ته چې کار ته لاړم، څه مې لیکل چې په دې وخت کې ټلیفون راغلی. په غوږۍ مې چې پورته کړه، هوسۍ وه. ویلې هسې احوال مې دې اخیسته چې څنګه به یې. د شپې د چای جوشې کیسه مې په ټلیفون کې ورته وکړه. ښه ډېر یې راپورې بخندله. ویلې خدای دې خیر در پیش کړي، دا خو دې لا د مینې اول سر دی. په پای کې یې وویل چې رخصت شپې هماغه ځای ته راسه. دغه ورځ راپورې ډېره اوږده سوه. اوږده څله وه، خو په ما اوږده سوه. ما ویل چې کله به رخصتي سي چې دا پیسې یې بیرته ورکړم. 4 بجې چې رخصتي سوه، ټول مامورین په سرویسونو کې خپلو کورونو ته ولاړل. زه هم په دغه ورځ په هماغه سرویس کې پورته سوم کوم چې مامورین په جاده میوند کې تر سینمایي پامیره وړې. له سینمایي پامیره پر پښو تر پلي باغ عمومي ولاړم. کله چې ټاکلي ځای ته ورسېدم، هغه راته ولاړه وه او زما انتظار یې کاوه. په دې ورځ یې ډېره ښکلې دریشي په ځان کې وه. تر موټره موږ دواړه پیاده روان سو. باور وکړئ چې زه ډېر شرمېدم چې د دومره ښکلې او لوکس نجلۍ سره زه روان وم. چې هر چا به هغې ته وکتل، نو له ځانه سره به خامخا وبنګېده. موټر ته چې ورسېدو، هغې راته د موټر دروازه خلاصه کړه. ویلې مهرباني وکړه، سهار صاحب دلته په مخکې سیټ کې کښېنه. د موټر په مخکې سیټ کې د هوسۍ تر څنګ کېناستم. په زړه کې مې وګرځېدل سهاره بچو، لکه چې ورځ دې روانه سوه. هغې موټر روان کړو. له ما یې پوښتنه وکړه، ویلې څنګه یې، څه تکلیف خو به نه لرې؟
ما ویل نه مننه بیبي ښه یم تاسې څنګه یاست ویلې په دعا دې یم په دې کې تر دمه زنګه ورسېدو هوسۍ لږ مخ راواړوه او په خندا کې یې وویل زما ساده باده سهاره له ځانه خبر نه یې چې چیرې دې وړم تشته ومه دې کټ کټ یې وخندل زما له خولې نه ورته ووتل ما درته خپل ځان بخښلی دی هر چیرې چې مې وړې اختیار یې لرې موږ لا په دې خبرو کې وو چې د دارالامان بڼ ته ورسېدو موټر یې پارک کړو ویلې راځه چې دې بڼ ته ورننوځو په زړه کې مې وویل چې نن یې دې بڼ ته راوستې لکه چې در باندې ښه ګرمه ده همدا دې وخت د کونډې زویه په بڼ کې پورته وختو د ګلونو په منځ کې د ګلاب د ګل ونه سمه غوړېدلې ولاړه وه هوسۍ د ګلاب د ګل څانګه راونیوه ما ته یې وویل سهار صاحب وګوره هغې د ګلونو په منځ کې ځان پټ کړی و خپل مخ یې پکې راښکاره کړ ما چې ور وکتل سرو شونډې یې د ګلاب د ګل پاڼې شرمولې وې ما چې د دویمو ورځو کې جرأت پیدا کړی و نو ور غږ مې کړه هوسۍ قسم به خدای چې د ګل ګلاب نه دې هم شونډې ښایسته دي ما ویل راځه دغه د ګلونو په ټال کې به دواړه سره کینو دا ښه د ناستې ځای دی هغې بیا ور بل پورته کړ په یوه خوا یې ور واړوه او وموسکېده شاوخوا هېڅوک نه وو د هوسۍ دا عادت و چې همیشه به ما ته مخامخ کېناسته ما لومړی جیب ته لاس کړو پیسې مې ورته راویستلې ورته ومې ویل له تا نه ډېره ډېره مننه دا پیسې دې بیرته واخله خیر دې مینه غریبي نه غواړي یوه هیله درنه لرم او هغه دا چې که چېرته مې له دې غریبۍ سره قبلوې نو خوښه مې ده او که نه نو زه د وخت نه نیسم په دې خبره هغه سره واوښته او ما ته مخامخ کېناسته ویلې سهار صاحب زه کومه ناپوهه او بې سواده کوڅه ګشته نجلۍ نه یم په ما پسې د دنګو ماڼو یې څښتنان پوښتنې ته راځي ډېر ځوانان لا زما په تمه ناست دي ډېر راته د موټرو او قصرونو لاپې وهي خو زه حسن او مینه پیژنم انسانیت ته ډېر احترام لرم د ظاهري شان او شوکت نه مې بدي راځي که درته ووایم د شاهي کورنۍ ځوانان راپسې دي او له پلاره مې غواړي باور به دې رانه سي ډېر شتمن زلمیان په دې هڅه کې دي چې له ما سره صرف خبرې وکړي زه پوهنتون کې ډېره په عذاب یم تل د خپلو محصلیانو سره په ډله کې ګرځم او ته پوهېږې چې له ډاره تمانچه هم ګرځوم وایم چې څوک مې ونه تښتوي تر اوسه پورې پر ما د چا لاس هم نه دی لګېدلی سهار صاحب خو همدا سبب دی چې ډېرې پیاده او یا په نورو موټرو کې نه ګرځم تل به خپل موټر کې ګرځم پلار مې همدا ټینګښت کوي خو زه ستا په غیاب کې ستا په ژوند او په تا مینه سوی یم ټوکې به راسره نه کوې دغه پیسې دې بیرته جیب ته کړه ځان یې لږ مرور غوندې ونیوي ما بیا ورته وویل هوسۍ هیله درڅخه کوم دا پیسې واخله ډېر خجالت راکوي هغې راته په تونده وویل سهار صاحب مسخرې مه کوه زه دې لا نه یم پېژندلی زما او ستا د لیدلو او کتلو خو زه ډېر وخت په مخ کې پروت دی د یوې ورځې کار به نه سره کوو زما لاس یې ټېل واهه بیا یې وویل دا نو څه پیسې دي د پیسو خبره دومره ارزښت نه لري خبرې د زړونو وي د ژوند او مینې خبرې ما ته ارزښت لري نوره ستا خوښه چې ته څه فکر کوې زه پوه سوم چې هوسۍ راسره وړاندې راتلونکي شپې او ورځې یو ځای کېدل غواړي ما هم نور چورت پکې ونه واهه پیسې مې جیب ته ښکته کړې له لږې شېبې لپاره هغه چوپ پاتې سوه ژر مې مخ راواړوه ما ویل هوسۍ زما په خبرو خو به نه یې غوسه سوې ویلې نه نه هسې فکر واخیستم چې ته به زما په هکله څه فکر کوې قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله په امان